तो जनाब लोग दावत वर्को जनाब प्रोफेसर इंजीनियर इब्राहिम खान साहब था बानी तारीख पश्तून नेशनल पीपल मूवमेंट दे सराय स्टेट बांधी औजार ख्याल की अजीजानो دا غوته د خواص کومه صدور محفل او تورزی او پښتون نېشنل پیپل موومېنټ سره تعاون مکمل کړي جناب پروفیسر انجینیر ابراهیم خان صاحب ته دعوت ورکوو جی السلام علیکم ما قدرمنو عزیزانو ټول ستړي مشئ دا د پښتون نېشنل پیپل موومېنټ اسلام آباد کې اولنۍ جرګه ده چونکه لکه دا اوان خان سے وغږېدو دا د جرګې غږېده د جلسې غږېده نو لږ فرق دی او بل بیا موږ ټول ځان سره ناست یو نو موږ ته به خوند راکړي چې موږ په خپله ژبه او په خپل نرخ او په خپله په د ساده پښتو سره وغږېږو نو عزیزانو موږ ټول یو پښتانه یو د موږ ټولو غم ښادي یوه ده چې په یوه پښتانه باندې ښکلې له پریشانۍ هغه د موږ ټولو اوس عزیزانو زه تاسو ته یوه خبر کوم لکه د اوان خان چې تاسو ته زما تعارف تر وکړو زه واقعي دغسې وم چې زه سټوډنټ پالیټکس کې ما وخت تېر کړی د یونیورسټۍ کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر وم نو په لازمه خبره په جګړې ما کړې کار دغه وړو او بیا الحمدلله تعلیم ما حاصل کړو نو ما دا تعلیم یافته خلک ناست دي الحمدلله ما په تعلیم کې ګډ پاکستان ټاپ کړی زه ریکارډ هولډر سړی یم ما بندو کې ریکارډ ده بیا الحمدلله ما سره الله پاک د غرب وصل نه لرو خو الحمدلله نن په سلیمان خېل قوم کې هایسټ ګریډ سړی دی چې ګورنمنټ جاب کوي بل الحمدلله تاسو دا لرم انسان ته الله پاک هر شی ورکوي که تعلیم ده که دولت ده که بچیان دي که عزت ده هر شی د الله پاک له طرفه دی لیکن زه تاسو ته لږ ګزارش کوم کله وارې به الله پاک تعلیم درکړي لیکن شعور به دې نه وي تعلیم به دي شعور به دې نه وي کله وارې به الله پاک دولت درکړي دولت به دي یې به ووایو موړ به نه دا مړو ماړه ځان باندې نه ولګي اوس دولت به خدای درکړی یې به ووایو تعلیم به خدای درکړی شعور به نه لري پوه شوې نو ډېر معتبر عہده به درکړي لیکن عزت به نه لري وزیر اعظم سیټ به د خلک کېنه عزت به نه لري نو دا ټول د الله پاک شان دی انسان د وس کار نه دی موږ دا کوشش لرو چې موږ ته الله پاک علم دولت راکړو موږ خپله زندګي تر څه طریقه برابرول الله پاک موږ سره وکړو زه اوس تاسو یوه خبره کوم نظام د ما خبرې نه زه پروفیسر یم ما درته وویل ما پاکستان ټاپ کړی دی ما خبرې ته به سوچ راچوي صحیح ده یوه ترقي دا موږ تاسو ته لګیا دغه خبره لګیا موږ ترقي وکړو له ترقي پورته مې وزینه شته له ترقي پورته وزینه ده هغه ته په انګریزي کې سیګنیفیکنس دی ترقي ته څه دی سکسسفول له ترقي پورته بیا بله زینه ده هغه بیا موږ تاسو اورېدلی دي هغه ته سیګنیفیکنس دی سیګنیفیکنس څه شی دی چې تا ته الله پاک عزت درکړي فوقیت درکړي اهمیت درکړي مثال چې ته به او دغه ته څومره الله پاک درکوي دا ولې درکوي چې ته د خلکو خدمت وکړې
د خلکو په خدمت کې الله پاک تر ترقیم پورته درجه یې هغه ته سیګنیفیکنس هغه ته عزت حاصل دا موږ ته څه امنه جوړ سم پلانې شي جوړ سم دا څه شي دغه سیګنیفیکنس حاصل کني دولت خاصو لري عزت هم لري شي لري لیکن یو سره په عوام کې اهمیت پیدا کړي سیګنیفیکنس پیدا کړي هغه شی د عوام په خدمت سره باندې د خلکو په خدمت سره الله پاک سره د مقام ورکړي نو پښتو نېشنل پیپل موومېنټ د خدمت یو نوم ده الحمدلله د نوح تاسې د درې شان د موږ په ذهن کې راځي چې د موږ قوم په دې شي کې ضرورت لري یو ضرورت لري چې دوی تعلیم حاصل کړي په دنیا کې چې دوی پښه دي لا دوی مقام نه موندي د دې مقابل قومو مقامونه موندلي دي لیکن دوی د موږ قوم ښه قوم ده عزتمن قوم ده لیکن دوی لکه څوک چې نور قومونه یو برخه لري د دنیا په کارو کې هغه دوی ته نه داسې هغه کې یوه وجه دغه ده چې تعلیم نشته بله وجه دا ده چې دوی سیاسي شعور نشته شعور به یې کې لیکن سیاسي شعور نه لري سیاسي شعور او شعور کې فرق شعور دغه ده چې ته به سمه ګولې سترګې لرې پوه به لرې تکړه سړی به یې بیدار به یې خبر به پېژې لیکن بل سړی ستا ته وایي سره راځه فلاني محفل ته ورشه ته به یې دغه چټي کار دلته ته بې شعوره سې نو دا د موږ داسې سیاسي شعور کمی ده د هغه بیا خلک یو لار جوړوي چې یاره موږ کې دغو شیانو کمی ده موږ به دا لار څنګه جوړو موږ به د تعلیم لار څنګه جوړو نو موږ تاسې د لارې ښوونې یو انسان پیر سید زین الدین افغان ګیلاني بالخصوص د سلیمان خېلو خلکو ته دا د تعلیم لارې هغه را جوړه ستاسو تعلیم حاصل کړي ته به تاسې مقام پیدا نو بیا الحمدلله اوس د موږ قوم په دغه لاین رهي ده دغسې د سیاست د لارې تاسو ته الحمدلله موږ درښودلی ده څنګه درښوده د ما قوم د ما مشران ناست دي ملک کریم خان ماشاءالله موږ مشر ده ملک ده تاسو ما ټول ځان ناست یاست ډاکټر صاحب په سلیمان خېل قوم کې اول منتخب رهنما سیاسي رهنما چې موږ قوم ته شعور ورکړو سیاست سرټیفاید سیاست آغاز په دغه موږ په نړۍ په قومو کې موږ وکړو موږ چې سیاست شروع کړو هلته بیا د سرمایې خلک رامخته شو موږ چې سرمایه نه وه موږ چې صرف دا اوس موږ خلکو وپېژندلو چې دا روغ سړي دي الحمدلله ما دلته تاسو د لویو خلکو په نامونه یې راغلي زه د پیسې شوقین سړی وم ما به تاسو ته مړو خلکو ته سلام کړی فلاني خانه ته به راځې زه د فلاني خانو محتاج نه یم زه د غریبانو خلکو ملګری یم صحیح ده زما په محفل کې به ما ویل تاسو هم د ساده خلک زه د چا دولت ته سلام نه ځکه زه دی نه غواړم د ما لکه دا تاسو چې سرداران ملکان یاد کړو علي د یوه کورنۍ سته یې هغو غریبانو په خدمت کړی راشي هغه خلک راشي علي پسونه حلال خوري له پاسه خلک راځي ما د هغو پسو ته ځي اسلام آباد ته په میاشت کې خو یو شکر لګېږي د ما ورور د ګډ قوم سربراہ تېر شوی دی نه د ما ورور به دغه کور پسه خوړلی دی نه ما خوړلی دی او انشاءالله تعالی تاسو په قومو کې تر ټولو زیات خدمت موږ تاسو ته کړی تاسو یې څنګه هم کړی نادرې دفتر یې ما پاکستان کې لاول خلاصه کړی فیصل آباد 3 نادرې وې د فیصل آباد خلک که چېرې څوک ناست خبر دی راځي دا ما لاول به موږ وایي نه نادرې دفتر ته لار پرېښو
ما ګرځې ګرځې نادرې خلاصې کړې په شپه ورځ موږ ورته ولاړو په لینو کې بیا د یوه ټولو ما ساین وکړو یونیورسټۍ چې مې سرټیفاید ساینونه وکړو چې د دې یو کس زه ذمهوار یم اتارټي لیټر مې راوړ د ورنیز صاحب سلیمان خیل ممن باجوړي چې څومره قومونه وو ټولو ته مې ساینونه وکړو ما زه د دغه ته نه وم داسې پښتون یې زما ګران یې معزز یې بیا یو بعده سیاسي لار چې کومه ده سیاسي ډایرکشن د موږوالو سمت صحیح نه ده دا دغه یې لکه چاپ سمنډه وایي دا تاسو د دماغ کار اخیستل پکار ده تاسو ته څوک راسي دا خو ډېر ذمهدارانه کار ده د قومو نمایندګي کول د قومو مشرتوب کول دا خو انتهایی ضروري دا خو تاسو سړی ګورئ چې دا سړی د قوم د نمایندګۍ دعوه لري نو دا کېدای شي ګڼ قوم کوړي ته واچوي ولې چې د مولانا رومي صاحب ارمان ده چې د ټول د قوم لو تباهي دغه ده چې یو کم عقل سړی د قوم د رهنمایي دعوه وکړي یعنې احمق انسان چې د قوم سربراهي شروع کړي نو دغه د یو قوم د کمبخته ترین کیسه دغه ده نو موږ تاسو ته حیران تاسو خو چا نه سوال کوي چې وروره ته څه کوالیفیکیشن لرې خلک رامخته سوي دي موږ تاسو په نړۍ کې موږ خلکو ته وار ورکړو په زرګالن ګلکش خلک ته ناست موږ ور پرېښول دا کوم چې دا د پیسو شوقین خلک دي دا د پیسې شوق موږ ور پوره کوي تاسو وګورئ د ځان تولم وګورئ بیا د قوم تولم وګورئ بیا به دغه خلک موږ رادرول دا سیاست باندې تاسو نه پوهېږئ دا یو کار موږ زده ده دلته موږ ور پرېږدئ موږ پېژنو دا قومونه پېژني دا طریقه پېژني زه خو بلا مقابله منتخب کړ عزیزانو بیا دا خلک په دغو پیرو باندې سلګیا شو اته موږ پړه ور پرېښو موږ ولې دا شوق پرست د پیسې والا شوق هم پرست لیکن قوم ته نیکنامي نه راغله قوم ته بخت نه راغله او دا هم زه درته وایم عزیزانو په دې شیانو باندې مه خطا کوئ چې موږ بیمانۍ ورمخته کړو اتې به هغه تاسو ته شل وارې وزیرو بیمانۍ ورمخته کړو هغه واڼه د صاحب زوړ واڼو دلته فرق نه راغله دې خبره باندې نه ده یو امنیو ریاض الحق جل یو عزیز ما ته راکړو د محتاج کرشي سره مدرسه امنی را سره د مدرسه امنی سما سره کېنوس ما د مجلس سره د موږ علاقو د موږ درخو د موږ کیسو امنی ما سره شپې تر یو نیمه بجې ناست ما ته کې خاصه د تاسو خلک سراسي امنیګان ما یې په دغه وخت درته نیولی ده د شپې تر یوه نیمه بجې پورې دا تا غږېده ما دومره زده کړه اوس به زه چېرې یو پارلماني کمیټې کې لا محفل کې ناست یم ما به غږېده زده یم دا تاسو ما څه یې راشي تو خو دغه یې څه راشي هېڅ هم نه یې زده نو عزیزانو که تاسې د خپل قوم شرنګي او قدر او عزت دنیا کې زیاتوي د سړي تول کوي غیب شخص ګڼه مه ووایي لږ خو د دماغ کار اخلي دا خو ډېر غټه ذمهداري تاسې ورکوئ انسان ته چې ته د قوم د نمایندګي دعویدار جوړېږي څه کوالیفیکیشن لري نو قدرمنو عزیزانو موږ دا اساس کړو دا شی ماشوم کې الحمدلله الله پاک ما تعلیم راکړی زه ښه ځوان نه یم زه تاسو ته لیکن زه صرف دا یو خبره درته کوم چې ما تعلیم زیات او چې تعلیم زیات ده دا یو پیمانه ده دا د الله پاک پیمانه ده الله پاک چې حضرت آدم علیه السلام ته فوقیت ورکاو په فرشتو باندې نو الله پاک څه نومان ورښود چې دا کار ته زده کړه بیا یې فرشتې راوبللې یو هغه نومان نه و زده
مختلف شان نومان الله پاک وکړو اته فرشتو ټول تاسو کې علم نشته د علم دی دته تعظیم سجده وکړه نو د فوقیت معیار تعلیم ده نو عزیزانو زه اوس د یو خلکو ته مخاطب یم چې کوم لیک زیات سیاسي شعور او هغه د رئیس اشرف په وخت کې تېر کړی په سیاست کې نو 12 کاله شل کاله تقریبا د دې پښتون قوم ما خدمت کړی دا فیصله د ما لاوله جلسه ده میټینګ ما الحمدلله گجرات وزیرآباد چکوال کې دا علي خلک به ولدي اساس اوس کم خلک دي 1500 خلک سن 2000 شباز خان کوم سنه خدای دې کوم سنه 2005 کې ما وری جلسه کړې سرګودا کې لاهور په پاک بټن کې باورنګر کې په بټیک سنگ کې بکر کې په زرملانو کې په ګلکچ کې په ډی خان کې الحمدلله موږ قرار سیاست را لري کړی دی موږ سیاست په سیاست په وړو را لري کړی موږ د تاسو سلام الله خرڅو او سلام الله ستړي ته نه ولاړ عزیزانو مجلس وګړي د هر شاب د مجلس برخه حق لري وګړي ما دوه درې خبرې تاسو ته کړې دي ما تاسو دا لیټر کې لیکلي دي دا منشور ما تقسیم کو په ځان سره لږه کور وایي د تاسو د مسلو حل او د تاسو د ژوندۍ پرمختګ یو نقشه ما کومه مو جوړه کړې نو هغه د نړۍ د خلکو د مو د اسلام خیر د مو د وزیرستان د مو د قبایلو په دغه کې ما یو لیک بچو ایستلی او بل چې کوم انټرنیشنل سیاست دی چې کوم نیشنل سیاست دی پاکستان دا د پښتون په حساب سره دا زوال سیاست تاسو ته خلک سترګې نه در خلاصوي تاسو د دغه ملک باچهان واسه 400 کاله تاسو په دې متحد هندوستان باندې پښتنو باچهي کړې اوس تاسو زه حیران یم چې کوم چې ته ولاړ شم دا خلک د شناخته کارت خبره تاسو اوس د یو شناخته کارت ولونه اساس د ملک د چا له لاسه اساس دا ټولې پارټیانې ستا وینې په سترګو ANP ستا فضل الرحمن ستا چګزی ستا